په الله به دې ایمان وي، و ملائکته د الله په فرشتو باندې، د الله استازي دي الله مقرر کړي دي په مختلفو کارونو باندې، په چا کې روح اچوي، د چا نه روح اخلي، په باران را ورولو باندې، د عرش د بارولو دپاره الله ملائک مقرر کړي دي. نیکو اعمالو ځایونو ته ملائک ورځي، د بدو اعمالو نه اجتناب کوي. دا د الله یو لښکر دی او عدد رب العالمین ته معلوم دی. وما یعلم جنود ربک الا هو. په ملائکو به ایمان لري. څوک چې په ملائکو ایمان نه لري لکه دا فلسفیان او کافران، دا مؤمنان نه دي. په دې غیبي مخلوق باندې ایمان لرل دا د مسلمان د ایمان برخه ده. مونږ لیدلی نه دی او ایمان هم پې دی چې شته، ځکه مونږ ته د الله پیغمبر ویلي، الله راته قرآن کې ویلي چې شته. او د هغوی صفات چې وزرې لري، د الله حکمونه هغه عملی کوي، د الله نافرماني نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وحی راوړي پیغمبرانو ته لکه جبرائیل امین، شپېلۍ به وهي چې قیامت قایم شي لکه اسرافیل علیه السلام، روح اخلي لکه ملک الموت. په ملائکو باندې ایمان لرل